محترم مرتضی بله پوښتنه کوي جماعت باید لنډ ورکول شي او کول. بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. د بخاري 204 نمبر حدیث دی چې یو سړی راغی هغه وشان دوی په خوا د څاو به پر وشان راکشل رالی معاذ رضی الله تعالی عنہ په لمانځه الته وتړي وشان په لمانځه په ودرېدی چې په ودرېدی د سورته بقره شروع کړه. نو چې سورته بقره شروع کړه هغه بس بره پر وغه مې د هغه سلام وګرځول ته بل ځای ولاړی چې ولاړی د چې سلام وګرځول چې خبر سو چې د شکړې دی په دې کې یو څه وویله. هغه ورسته نبی صلی الله علیه وسلم ته کیسه وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل دا خلق او کارونه لري خلقو هغه سپینځري پکښې دی هغه نو ته ولې د لمونځ دونه اوږده یې خو په سبح اسم ربک الاعلی به دې کړی وای په هل اتاک حدیث الغاشیه په نور داسې صورتو به دې کړی وای په کوچني کوچني صورتو نو تا ولې په دا غټ صورت وکاوه. په بل حدیث کې راځي وایي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک چې هغه بیا د ابی بن کعب په کیسه کې راځي چې نبي علیه السلام دونه غضبناک سو چې هغه ډول دا په مال منځ وژدي موږ ډېر ستړي په هېڅ باندې دونه په غضب کې نه دی لکه دغه وخت په دا وخت کې متلفتانه اپتان انت یا معاذ ته د خلک په فتنه کې اچې باره چې خلک د لمانځه څخه انکار وکړي باره لمانځه ته نه راځي باره عبادت ته نه راځي باره طاعت ته نه راځي دا ستا د لاسه ولې داسې کوې وایي موږ یو وخت داسې غضب نه دی لیدلی لکه په دا وخت کې چې رسول د خدای په غضب سو په بل حدیث کې وایي چې هغه د دغه خلکو شکایت وکړي چې لمونځ وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام په بل نمبر حدیث کې خپله درته وایي په 215 هغه وایي زه لمونځ ورکوم خو ژړا واورم د کوچني لمونځ لاندې کم ځکه ښځې زموږ سره ولاړې دي نو موږ به یا مور به یې مشغوله شي هغه به په دا لمانځه باندې نه شي پوه. دغه رقم نبي علیه السلام وایي تاسې لمونځ تخفیف کوئ لیکن د دغه وجې څه په تاسې کې سپینږیری شته په تاسې کې کبیر شته او په تاسې کې مریض شته په تاسې کې زلاجت شته کار لري لیکن اوږدوالی زده کړئ. اوږدوالی څنګه اوږدوالی په قرائت کې راځي هغه سړی په راغبینو د سهار او د ماپښین لمونځ سل آیاته په 2 رکعتو کې وایي چې راغبین خلک لمانځه ته شوق کم لري مریض هم نه وي زلاجت هم نه وي پکښې دا شان او متوسط خلکو 80 آیاته او په ادنا خلکو 40 آیاته په 2 رکعتو کې داسې وایي لیکن تر دغه زیات مو وایي چې سورة بقره پکښې واخلي 200 آیاته په اول رکعت کې وایي اصل دا هم څوک دي توالت په قرات کې. دوهم که دا قرات په ډېر ترتیل وایه هغه قاریان صاحبان یې مشق ولي کېده په لمانځه کې په مشق وایه که څنګه صورت کې سبح اسم ربک الاعلی واخیستی لیکن خدای په مشق وایي دونه وخت یې په واخیستی چې هغه راولاړ شو د سورة بقرې سره یو ځای دا هم خپله مکروه دي دا هم ښه کار نه دی. او یو په رکوع کې ورډولي په سجده کې ورډولي تر 10 واره په رکوع کې سبحان ربي العظیم او تر 10 واره پورې سبحان ربي الاعلی په شا کې په سجده کې دا بالکل کدا سړی وژده کې په دې کې څوک نه راځي دغه اوږدوالی نه راځي دا توالت نه دی. او شامل د مختار په جلد اول 513 صفحه کې وایي په تراوو په نور کې وایي هغه کسانان چې کثرت د جماعت بالا دي تر کثرت قرات کچیر راولار یو طرف هغه دغه کوي خلک چې تراوی ورکی ته فرض کړه د عالم ترکی فیا دغه د لس آیاتو تراوی چې ورکی د دې خلک سل دی او کده په د شروع کې شپته کېږي د عالم ترکی په ثوابونه ډیر په دغه تراوی چې تړي وکړي ځکه خو کثرت د جماعت تر کثرت قرات ډیر ثواب لري. دغه رقم هغه وایي هغه په هغه وخت کې چې د لمونځ سړی کوي چې پر خلکو تخفیف وي او پر خلکو سختي رانشي هر هغه لمونځ چې په دې باندې پوهېږي چې پر خلکو غمیږي بس نو هغه څوک وکړي دا بعضې خلکو نو رقم وکړي بیا په بعضې اوقاتو کې لکه په سفر کې ابو یوسف صاحب امام صاحب سره ملګري و په سفر کې ابو یوسف صاحب د سهار په لمانځه کې مختص په اول رکعت کې قل اعوذ بالفلق وایي په 2 رکعت کې قل اعوذ برب الناس وایي. امام صاحب مبارک چې ورته وکتل دا خدای لره د حمد ساره یعقوبنا فقیها زموږ یعقوب څوک فقیه سو ځکه د خدای رسول په سفر کې هم داسې کړي دي زموږ له بیا بعضې وخت موټر ته یو دی راولاړ شي اوږد قرات واخلي یا بل ته یا راولاړ شي د خلکو په یو شي کې سودا یې ډېر فکر وي انډیوالان وي چابک راشي لمانځه ته دی نو بهر لمونځ وکړي چې خبر شي ما پسې صف ودرېد نور هم پسې وکړي دغسې دا کارونه داسې نه دي هر وخت د لمانځه اوږدوالی ثواب هم نه لري په خاص ځایو کې ثواب لري سړی فارغه وي سړی یوازې وي د خدای رسول وایي ته چې یوازې لمونځ کوې باره هغه اوږد وکړه ته چې خلکو ته لمونځ ورکوې دا خلکو خوارانو ضرورتونه دي ولې دونه اوږد کوې والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب په دې هیله چې محترم مرتضی ورور ته به خپل د دوهمې